یو کیسه راته کومه د ممتاز شهزاده ښه یو باچا و نو د هغه اووه زامن وو یې وو نو هغه شپږو زامنو له یې بادشاهانو کره ودونه وکړلو او دا کشر چې و ممتاز شهزاده نوم یې و نو ده د ترور لورې وله وکړه لکه د باچا وله د خپلې خور لور وکړه او د نورو زامنو له یې باچیانو کره ودونه وکړلو او محلونه یې وله تیار کړو بنګلې یې وله تیارې کړې محلونه یې وله تیار کړه ده له یې کور کې واده وکړو او په کور کې په زوړ کور یې دی پرېښود لکه څه تاوان ماوان یې ده له ونه کړ نو دی به خفه و نو د پلار وزیر ته تپوس وکړو ممتازه ته خو ډېر خفه یې دا ولې څه وجه خفه خفه ګرځې یاره دا پلار چې دی ما ته هم سپک ګوري زما مور ته هم سپک ګوري نو زما مور ته سپک ګوري نو دی ځکه ما ته سپک ګوري زما د وروڼو له یې بادشاهانو کره ودونه وکړل محلونه بنګلې یې وله جوړې کړې زه یې په زوړ کور پرېښودم او ده ما ته ډېر سپک کتلي نو دی د دې وزیر خوښ و دا شهزاده چې و دی د دې وزیر خوښ و نو چې ده ورته خپل خفګان بیان کړ نو دی لړ نو پلار ته یې وله ووایي د ممتاز شهزاده تا وله یو باچا کره واده ونه کړو ترور لور دې وله وکړه یو دې وله کور جوړ نه کړه محل دې وله جوړ نه کړو په زوړ کور دې پرېښودو او ستا زامنو کې باچا قربانې شم دا خو ډېر لایق هلک دی او تا نالایقو له بادشاهانو کره وکړلې او بادشاهانو محلونه دې وله جوړ کړو ده ته تا ولې سپک وکتل نو ده ورته ټسه دا وویلې پلارې وی که دا جینۍ په کار نه وي وزیره ځان له دې راولي ملکه بېنظیره نو ملکه بېنظیره په هغه وخت کې یو بادشاه وه هغه د نوم خشته وه د نومو دا پیغور په حساب ورته د پلار دا خبره هغه وزیر ته وکړه وي که دی جینۍ په کار نه وي وزیره ځان له دې راولي ملکه بېنظیره دا وزیر د شهزاده ته وویل شهزاده ته یې ګوره ستا پلار ته ما ګیله وکړله او هغه ګیله هغه ما له خولې پورې ومږله هغه ما ته دغسې خبره وکړه چې دا جینۍ وله ما کړې ده دا خپله خوارزو نو که دی جینۍ په کار نه وي وزیره نو ځان له دې راولي ملکه بېنظیره نو هغه ملکه بېنظیره چې وه نو هغه د نوم بادشاه وه او چته په هغه زمانه کې او د نوم ښایست و په هغې کې ښایسته وه او دې باچا یې تش نوم اورېدلی و ده لیدلې نه وه خو دې زوی ته یې لکه وزیر ته دا پیغور وکړي که دی جینۍ په کار نه وي وزیره نو ځان له دې راولي ملکه بېنظیره نو بس چې د زوی یې دا خبره واورېده نو دا زوی یې ډېر زیات خفه شو او دې وزیر ته یې وی بس زه ځمه زه لا خپله باچایي پرېږدمه یا به مړ شم یا به ملکه بېنظیره وکړم دی په ملکه بېنظیره پسې روان شو خو د پلار دا وزیر چې و نو دا په دې شهزاده مین و نو دی یې یوازې نه پرېښودو دې وزیر ورسره خپل زوی وزیر کو نو ده نوم ممتاز شهزاده و د وزیر د زوی نوم ادمساز شهزاده و نو هغه ادمساز او دا ممتاز شهزاده چې و دی روان شو مزل یې کولې سفر سامان یې ځان سره واخیسته خوراک څښاک او پاسونو سواره شو دی له یو دریاب مخې له ورغی یو دریاب مخې له ورغی نو هغه دریاب سره دین آسونه پاتې شو دی یو بیړۍ ته وختل چې بیړۍ ته وختل نو بیړۍ سیند کې دی د دین آسونه پاتې شو بس دی بیړۍ ته وختل او بیړۍ سیند کې روانه را چې د سیند منځ ته شوه بیړۍ نو په بیړۍ باندې توپان راغی د اوبو توپان یې جدا دا اوبه را کښتۍ ولي یې راولي هغه کښتۍ هغه اوبو ماته کړه درې ټوټې شوه هغه کښتۍ درې ټوټې شوله اوبو ماته کړله په یو ټوټه ماڼکي پاتې شو په یو ټوټه باندې ممتاز شهزاده په بله دمساز وزیر دا سیند یو اوس میدان یو تلی او بیا دا سیندونه درې شي نو یو تخته په یو سیند لړه بله تخته په بل سیند لړه بله تخته په بل سیند لړه
سر برې څه حکم خو شهزاده جدا لړه او وزیرزاده جدا لړه او مالکي جدا لړه. نو کیسه را شهزاده را چې څه درې سندونه کې څه مزل دې تختې وکړو د شهزاده یې تختې نو دی غاړې ته ووتو. دی ووتو چې دی ووتو نو هغه ملک د جادوګرو د یو جوګي و چې دی هغه سره شو. نه چې دی ورسېد د ملک بېنظیرې بادشاه ته نو دی چې ووته او دی د سیند نه چې دی څنګه ووته نو دی د ملک بادشاه ته چې دی ورسېده نو ده نغاره وواله چې دا بادشاه خرې ما سره دوستي وکړي. هغې چې وکتل نو ده له اواز ورکوي دې خوا راشه. چې دی لړ نو وایي ته ما پسې راغلی وي او وایي زما 15 سواله دي دا به کوې. وایي کوم سوالونه دي؟ یو سوال مې دا دی چې د راجراڼۍ ډولۍ به راله راوړي. یو سوال مې دا دی چې د چندڼ بدنې زما ګوټمڼۍ. دویم سوال مې دا دی چې مای سندره به زما په واده کې ګډېږي ډمره. مای سندر چې ده ناډمره هغه به زما په واده کې ګډېږي. او د مایت اللت یو بنګله را ریخم و هغه بنګله به زما کوري. هغه جینۍ به هم راولي هغه بنګله. یو راجراڼی چې ده نو دا به راله راولي. هغه به د راجراڼی په ډولۍ کې به مې وړي. نه راجراڼی په پالنګ به مې کوزی د چندڼ بدن په ډولۍ کې به مې وړي. او مای سندره به مې په واده کې ګډېږي. دا 15 سواله ورته دې یاد کړه چې دا 15 سواله به کوې خو ته ستا څه نوم دی؟ نو دې ورته وایي زما نوم ممتاز شهزاده دی. نو دې ملکې بېنظیرې ورته وایي ته به ما کوې. نو دې شهزاده ورته وایي چې تا ته څنګه پته ولګېده چې ما درته د نوم واخیسته نو ته ما ته وایې چې ته به ما کوې. وی دا ما ته نجومي ویلي دي چې تا به هغه سړی کوي چې د نوم په سر کې میم راځي. نو ستا نوم کې ممتاز میم راځي ممتاز نو ته به ما کوې. او وی تا را سوالونه ولې ایښي دي؟ دې شهزاده ورته وي. وی دا زه وم یو زما د تره لور وه موږ په سیل باندې وتو ځنګل ته. په هغه ځنګل کې په ځنګل اور ولګېده. یو نختر و چینار و په هغه ځنګل کې چې هغې چینار کې د مای مارغه جاله وه. نو هغه نختر اور واغېسته او په نختر کې په هغه جاله کې بچي وو. نو چې دا لمبې هغه جالې له ورسېدې نو دا نر ترېنه والوته او دا ښځه بچو سره ایره شوه لکه ښځه وانولوته. نو ما وایي چې نارینه چې دی نو دا بېوفا دی زه به بلکل خاوند نه کوم او که کوم نو په دغسې شرط پې کوم. خو نجومي ما ته ویلي وو چې ستا خاوند شته دی په قسمت کې خو د هغه په نوم په سر کې به میم راځي. نو چې ته وایې زما نوم ممتاز دی نو ته به ما کوې. ما ځکه ووایي. نو ده ورته وایي ښه کوم سوال دله راوړم؟ نو ده ورته وایي دې ورته ویي راجراڼی پسې به ځې د راجراڼی پالنګ به ماله راوړي. نو هغه راجراڼی چې وه نو هغه د یو دیو په قبضه کې وه. یو دیو سره وه او د هغې ارام جانبانو د هغې نوم د جانبانو په چپرکټ کې به مې وړي. او ارام جان د هغې د وزیر لور وه هغه هم دیو تختولې وه. نه وزیر دیو کړې وه ارام جانه او جانبانو چې وه نو دا باچا دیو کړې وه. نو ده چې هغې پسې روان شو نو دی د هغه وزیرې محل له لړ د ارام جانې محل له لړه چې هغې دې ولیدې نو په دې ممتاز شهزاده هغه مینه شوه. هغې دمزاد نه ولیدلی ډېر وخت شوی دیو تختولې وه.
عادي ونو چې ته تللی و خپل باچا له تللی و دی په باغ کې ګرځېدله محل مخې ته ده ته یې ویل څه کوې ده ورته ویل دغسې زه خو د هغې پسې راغلی یم جانبانو پسې هغې ورته ویل جانبانو خو زما شهزاده را شهزادګۍ را هغه د باچا دیو په قبضه کې را او هغه له به زه تا بوځم خو زه به د خپل دیو نه خاوند نه اجازت غواړم چې زه بادشاه خیله ځم نو هغې سره به زه تا میلاو کړم خیر ده یو شپه دوه هغې سره تېر کړه دی خاوند ته وایي چې ما بادشاه یاده شوې ده خپله ته ما باچا کره وبوځه د دیوانو باچا کره چې زه خپله مېرمن ووینم نو هغې سره دې خبره وکړله او هغې ته وایي چې زما په باغ کې دی یو هلک دی تا پسې راغلی دی خیر دی ممتاز شهزاده چې هغې سره میلاو شو نو هغې ورته وایي چې داسې چل دی چې زما دا خاوند به وژنې نه له هغې به زه خلاصېږم نو دې دواړو جینکو چې داسې چل وکړو د دې دیو نه یې تپوس وکړو چې ستا مرګ به په څه وي نو هغه ورته وایي زما مرګ دا دی چې ما په بل توره په بل ګروز سړک نشي وژلی ما به په دې خپل ګروز یو سړی وژني چې زما را ګروز چې ما کره دی نو ما به په دې وژني دا خو خبره اسانه وه ښځو لاس کې کار و بس دې شهزاده ته وایي چې دا دیو چې دی نو دی به په دې خپل ګروز وژني خو ته به دی چې د دلبار نه چې لږ کور ته راځي نو ته به ورته دې ټول پروګرام وله دې سم کړی نو هغه دیو چې ته مړ کړي او دا ګروز ستا په لاس کې نو ټول دیوان به ستا ماته خي هغې به یریږي وي به چې تا زموږ باچا دی بس نو ته به یې باچا هم شي او هغه باچا دیو په مړ کړي نو دا ښځې د ده ملګرې شوې نو په هغه طریقې هغه دیو مړ کړو هغه سوال ده وګاټه نو هغه وزیر یې د دیو نه خپل وزیر له راوسته خو وزیر یې روک دی لا او بادشاه یې ځان له راوستله نو ملک بېنظیر له یو سوال پوره کړو بیا دې هغه ډمې پسې روان شو هغه د راجا انځر په قبضه کې وه راجا انځر جوګي ته به ګډېدله نو ده یو جوګي جوک زده کړو دې ممتاز شهزاده یو جوګي سره شه دی چې زه به د جادوګرو ملک ته یو سوال پسې ځم او زه هغه سوال بغیر د جادو نه نشم زده کولی او هغه مایوسندر ډمه چې ده نو هغه د راجا انځر جوګي په قبضه کې او راجا انځر د جادوګرو باچا دی او هغه ډمه هغه ته ګډېږي نو ده جوک زده کړ یو جوګي و چې هغه ورته جوک وښو نو وایي ځه دا جوک وایه خو دې جینۍ له به ځې او په ستن به تا نه جوړي ستا نه به په سر کې ستن به ستا نه جوړي د ستنې یا د ګل په دغه به دې ګرځوي ځان سره نور هغه تا نشي ګرځولی نو دې مایوسندرې له چې دی ورسېد نو هغې به کله د دې ممتاز شهزاده نه ګل جوړ کړو کله به یې ترېنه ستن جوړه کړه نو دې سر کې به یې ورکړې وه هغه راجا انځر ته چا ووایي چې دې دویم یار ساتلی دی ستا یا تا سره خو ګډېږي تا له راځي خو دې دویم یار ساتلی دی دې سره چې کله ګلي نو دا به شهزاده او یار دې په سر کې ستنې نو دا به شهزاده دی د ستنې د ګل په دغه باندې ګرځي سر کې او دې سره یار دی نو دا پوه شوه نو دې به بیا نه سر کې ستن وړله او نه به یې ګل وړو بیاسې نه چې دې ګل باندې هغه څه جادو کي یا دغه وکړي دې مړ نه کړي شهزاده نو ده خو خیر دا راجا پې پوره شکي شه نو د دې نه شنه ګټه جوړه کړه د دې ډمې نه چې دا به زما نه بل څوک کوي نو بس دا شهزاده خفه شه ده وایي چېرې زما خو زه خو دې سوال پسې راغلی وم او زه زما نه ګټه جوړه کړله شنه ګټه یې جوړه کړله چې زه کوم سیس پسې راغلی وم د هغه ډمې نه شنه ګټه جوړه کړه اوس زه خپل جوګي له چې کوم چوک کې ورته سبق ښولی و نو هغه جوګي له راغی
ورته یې وی واپس ځم او زه چې په څه غرض پسې راغلی وم نو هغې نه خو شنه ګټه جوړه شوه. دې جوګي ورته ووایي چې د راجا انځر ما سره 2 زامن سبق وایي او چې د دې راجا انځر د خولې نه کومه دوایي وخته او هغه دوایي په دې ګټه پورې کوي نو انسان کېږي به. خو ورېږه زه به یې زامنو نه تپوس وکړم چې دې دا ګټه دا تپوس د پلار نه وکړي چې دا ګټه به په څه غوښه کېږي انسان کېږي. نو دا زامن چې هغه جوګي له رالل د ممتاز شهزاده هغه استاد سره جوګي سره به د راجا انځر باچا زامنو سبق وي د جوکو چې رالل سبق له سار مال نو دې جوګي ته تپوس وکړو ویې لکه ستاسو ری پلار د دې مایسندر نه شنه ګټه جوړه کړې ده چې دا ګټه به شنه په څه ښه کېږي. وي موږ به د پلار نه تپوس وکړو نو دې د پلار نه په داسې غرض کې تپوس وکړو چې یاره باباجي تا د انسان نه ګټه جوړه کړې دا خو تا ظلم کړی دی ټول عمر ګټه به پرته وي که نه او که انسان وی نو ګرځېده به عبادت به یې کو خپل سبق به یې وي دا تاسو چل کړی دی دا به په څه ښه کېږي. نو هغه په یو میدان کې ګډېده نو هغه میدان ورته پلار وښو چې په دې میدان کې یو سړی په خپلو لاسو یوي په غوانو نه په ټکټر هم نه دا یا 10 جریبه میدان دی د دې ګډه یا 20 جریبه دی په دې میدان کې چې یو سړی شړشم په خپلو لاسو وکړي او په خپلو لاسو یې بیا وری بي سنبال شي پوخي کې په خپله یې پاک کړي یوازې ما څوک به ورسره نه یې شر مشر به ورسره نه او بیا ورته کښېني په ګاڼۍ کې به ترې تیل نه وباسي په تلي کې به ترې تیل وباسي د دې شړشم نه نو چې تلي کې تیل وباسي ټیمان ترې ډک کړي نو هغه ټیمانو مالش چې دې ګټې له ورکوي نو دا ګټه به انسان کېږي. نو د هغه خولې نه دا وختل او بس هغه جوګي ته چې دی ووایي نو دې جوګي ممتاز شهزاده له یو تعویض وکړو چې تا کې به د 100 دیوان عمره زوري ته په زور نه پوهېږي او بس شړشم کاره او دې راجا انځر به دته کتلو چې دې څومره خواري کوي ګوره دا میدان غړی او دا خواري کوي او بیا ورته کېناست شړشم پوخ شو بیا یې پاک کړ راجا انځر باچا ورته کتلو بیا یې تیل ویستلو بیا یې غېله به مالش ورکو چې اخري ټیم د تیلو پې ختمېده نه انسان شو. نو دا هغه روانه کړه هغه مایسندر او راجا انځر باچا له یې بوتله وی باچا قربانې شم د دې نه تا شنه ګټه جوړه کړې وه خو په دې نه زه مین یم او نه یې ښځه کومه خو دا زما یو سوال دی یو ښځې ما ته سوال ایښی دی دا زه را سوال لپاره به بیایم نو که دا تا ماله خدای په نامه راکړه نو ډېره به ښه وي. ناکړاو هغه باچا رضي لیدلی و نا باچا رضي ممتاز شهزاده یار هم شو هغه راجا انځر جادوګر او دا جینۍ یې وله ورکړله نو د 2یم سوال ملکې بېنظیري له پوره کړو نو ده چې به کوم بادشاهي واغسته نو ده به هغه پوج او هغه ملک هم واغستو نو یو یې د مایسندر باچاهي وه دا بادشاه وه مایسندر خو دا راجا انځر جوګي چې و دی پې مین و دا غټ جادوګر و نو ده به ځان ته ګډوله غوښته به یې ځان له نو دې مایسندر باچاهي یې لښکر هم ده به راوستو یوازې سوال به ده نه راوستو او که هغه دیوانه نه یې جینۍ را خلاصه کړه نو د هغې باچاهي دیوان هم ماته خو یو دیوی بل په باچاهي کې نه و او جینۍ ترې راوسته دیوان هم باچاهي هم ده خپله کړه نو ده سره به لکه بیا لښکر ګرځېده چې دی به یو سوال لته نو بیا دی چندن بدن پسې روان شو چې چندن راجراڼی پسې چې راجراڼی پسې روان شو نو چېرې ته نو د دې ممتاز شهزاده یو ترور وه چې هغه واده وه یو شغیب شهزاده نوم یې و په هغه باندې او هغه باچاهۍ ته دی ته په هغه باچاهۍ به دی اوړي او دی به ځي چندن بدن پسې راجراڼی پسې به ځي راجراڼی به راولي نه هغه شغیب شهزاده په سری کې د دې ممتاز شهزاده هغه ترور چې پې واده وه نو د هغې خاوند شغیب شهزاده سری جوړې کړې په هغې سرو کې به میلمه پري خوراک کو او پري شپه به یې تېرو لکه به هغه هر څومره میلمانه وو که به 1000 وو که به 2000 وو
نو د ده شپه په هغه بادشاهۍ کې راله د دې ممتاز شهزاده. نو چې شپه ده تېره کړه او سهار شي نو سهار به بیا شغیب شهزاده ته نو رجسټر به د هغه اسرو والا نه د هوټل والا نه راغستو چې څومره خرچه شوې ده که نه. ده ته چې روانېده را ممتاز شهزاده د سره 1000 یا 2000 کسان هم نوکران. نو هغه هوټل والا ورته وي په دې خپل نوم ولیکه دستخط وکړه دا به مونږ اوس باچا ته ښیو. نو ده پې ممتاز شهزاده نوم ولیکه او دی ووایي دا یې ولیکل چې زما ډېر ښکلی عزت وشو په دې هوټل کې په دې اسرای کې زه ممتاز شهزاده وم او ما شپه تېره کړه او بس زه مېلمه وم مسافر وم او دې خلکو زما ډېر قدر وکړو او زه ممتاز شهزاده وم او بس رخصت شو. نو دا رجسټر کې چې به نوم ولیکه نو دی به بیا ته مېلمه و رجسټر به هغې خپل باچا ته ښه. نو باچا راغی نو رجسټر یې اوچت کړ کور ته یې وړو چې یاره زه کور به یې وګورم. نو چې ده کور رجسټر خور کړ نو د هغه ترور په دغه باچا واده وه د ممتاز شهزاده. نو هغې پکې د ممتاز شهزاده را نوم ولیده. نو هغې ورته وایي یا سړیه دا خو زما واره دی ده خو دوره کلونه وشو چې دی د پلار نه ښه پته لري او ستا باچایي کې بېګا شپه کړې ده شا به لښکر ورپسې که دې ځای کې چې ته به رواني چې را واپسې کړي. لا هم باچا و نو چې لښکر یې ورپسې کړ نو داسې مهره کې اعلان دې کړه ده را پوج او د ده را لښکر را واپسې کړ. چې راوسته نو ده دې ترور سره دی میلاو شو. ترور ورته وایي چې ګوره ته کوم ځای ته تللی یې ته دومره وخت وشو چې د پلار نه خفه شوی او روکي. ده ورته وایي زه خو تللی یم او بس ملک بېنظیري سره تېری یم او هغه مې یو سوال پسې ځي 2 سوالونه مې وله پوره کړه 3 راته پاتې دي 3 پسې روان یم. نو هغه 3 سوال وله دې شهزاده آسان کړو. حاجینۍ چې وه نو د دې شخیب شهزاده په ګاوان کې وه راجرانی. نو هغې بیا 2 سواله و ښه راغی راجرانی. هغې وی یو به دی ما سره سترنج کوي جواري یو به دی ما سره پرزول کوي یو به دی ماله زه به د ده پوټو جوړوم او دی به زما پوټو جوړي که کم یو خشته جوړ کړو نو هغه به وړي که ما خشته جوړ کړو نو دی به پړي بیا دی ما نه شو کولی. داسې ګلکاري یاده کړه بلا څیزونه یاد کړو پرزول یې پکې یاد کړو. نو دا ګلکاري او دا 3 سواله والا د شغیب شهزاده وکړو او ده ته یې د پرزولو کار او د جوارۍ کار دا به ورسره ته کوي. ناجواري ته ده وګټله خو چې دی به په پرزولو ورغی نو نه به یې دی راواچو نه به ده راواچولو. نو ده ته یو تعویض و چې هغه یو جوګي لیکلی وله نو هغه به ده صندوق کې ایښی و چې کله به یاد شي نو په مټکو به نو ده چې 6 ورځې پرزول هغې سره وکړل نو دی نه یې دی راواچو نه یې هغه راواچوله. ده ته په غم او مرض باندې هغه تعویض را یاد شي چې اوهو ما سره خو صندوق کې تعویض دی جوګي چې راله خیر چې هغه تعویض یې په اوږه په مټ کړ نو په سهار له چې په پرزولو ورغی نو راجرانی یې راواچوله او بس راوسته. هغه 3 سوال یې پوره کړو. بیا د چندڼې بدن پسې چې لړ نو هغه یې پوره کړو. اورې 4 سواله یې پوره کړلو. دی چې په 5م سوال پسې روان شي نو هغه د جادوګرو ملک و یو مایتولت یو جینۍ وه چې هغه د جادوګر په قبضه کې وه د جادوګرو د باچا په قبضه کې وه او هغې سره د ریخمو یو محل و چې هغه محل کې به دا اوسېده نو دا محل د دې جینۍ د بېنظیري د ده نه غوښتی و چې هغه محل او هغه جینۍ به راولي هغې محل کې به زما ډولۍ کوځئ. نو دا 5م سوال و. نو چې دی هغې پسې روان شو نو دی بیا ده سره به بیا لښکر ته دی خو باچا شوی و بلا باچایي و مالک شوی و نو ده سره به لښکرې تلي جادوګر به ورسره تله جوګیان به ورسره تللو پوج به ورسره ته چې دی روان شه نو هغه ملک ته چې دی ورسېده نو اوس یو بنګله ده خو دې ښځې ورته ویلي وو دې مایسندر ورته ویلي وو چې هلته زما ترور یو زوی دی سیف ملوک نوم دی
هغه بکلمن جادوګر تختو لري او هغه بکلمن جادوګر سره هغه دی خو که چېرې هغه دی خلاص که هغه قید کړی دی مین دی پې که هغه خلاص کړو بیا به تا ته هر څه لکه آسان شي ته به هغه شرط هغه وګټې دا جینۍ به وګټې را به یې ولي دی راغی په تالاش کې چې دی هغه محل ته ورسېدل نو هر دره وزیر محل و د دې بکلمن د بلخلان وزیر و بکلمن باچا و نو د بلخلان وزیر ځای و نو یو محل و چې دی به په یو پاونه خپه کېښودله نو سړی به قدرتي بره چت کې جوړېده هغه له به غشې راغی چې بله خپه به یې کېښوده نو لینده به ورله راله چې بله خپه به یې پرېښوده نو لاس به ورله راغی چې بله خپه به یې کېښوده بل لاس به ورله راغی د جادو سړی به بره چت کې جوړ شو چې په آخري پاونه به سړی ور وخوته نو بس وبه یې ویشتو نو د دې ممتاز شهزاده نه 8 کسان ولګېدل او مړه شو نو دی پوه شو چې دې پاڼو کې څه کسار دی ده وی پرې پاڼو خیجو خو یو پاڼی به منځ کې پرېږدی او درېیمې پاڼی ته به خپه خیجوی پاره پاڼی به خپه نه کړی دې پاڼو کې څه اسرار دی چې دې په پاڼو ختل نو د لرګي د سټې نه به بره سړی جوړېده په جادو نو غشې وله راغلی او لینده وله نه راغلی یو خپه وله راغلی او بله خپه وله نه راغلی یو لاس وله راغلی او بل لاس وله نه راغلی هغه دی په تبرونو هغه سټه ټوټې کړه جادو سټه واره جادو سړی به ورته جوړېده او دی به یې ویشتل او محل کې ټول ورونه چې ونو دا کولاو ورو کمرو یو ور بند و چې هغه ور د لرې که نو په هغې کې د مایوسیندر د در ښځې هغه خورایې و صاحب یې ملوک نوم و هغه ملوک نوم یې و هغه پکې و خو مړ و په جادو یې مړ کړی و داسې څه بوتلې پرتې وې داسې کانس و په هغې باندې بوتلې پرتې وې د جادو و ده دی اړکه و را اړکه و او دا لښکر هم داسې یو څو کسانو دی وي راشئ ویښ کې هغه نه ویښېده په جادو یې مړ کړی و دی وزیر مړ کړی و هغه باچا لتلی و دی په خپل محل کې مړ کړی و خیر ده چې داسې لښتې ورته پرتې وې چې دا هغه لښتې را واغستې نو ده داسې پې دی ټکاو چې یاره دی پاسي یاره دی پانسېده نو دا هغه لښتې بیا کېښودې نو ده د خپو لښته چې ونه هغه یې سر له ووړله سر ده بدل یې کېښودې هلک پاسېده چې پاسېده نو ده ورته ویې دا ته ولې نه پاسېدې وي دا خو زه په جادو مړ وم زه خو مړ کړی وم په جادو ده ورته وی چې ته د مایسندر سې نو ده ورته وی زه خو یم مایسندر وي زما ښځه را او پاسب ته تا زه خلاص کړم د دې بند نه نو ده ورته ووایي دې سیپی ملوک ورته ووایي چې ورګه د الماری لرې که دې کې یو کتاب دی دا جرنده ماته که په دې کتاب به دې سره جنګ کوو دې کتاب کې دا لیکلي چې دا کراچۍ به چې دا کار وکړي نو دا کراچۍ به په دې چل روانېږي چې دا کار وکړي نو لوی لاهور به روان شي چې دا کار وکړي نو پېښور به روان شي چې دا کار وکړي نو اسلام آباد به روان شي هغې کتاب کې د جادو د ملکونو هغه روانېدو لیکلو نو دی هغه کتاب قبضه کو د هلک هم راکوز کو چې د هلک یې راکوز کو نو هغې کتاب کې دا لیکلي چې دا محل چې دی نو دا کته د چینه کې یو تختره ده نختر د دیار پرته ده چې دې باندې پټرول او یاره خاورو تیل واړه دې ته تیلې ووایه نو چې دا تخته سوځي نو دا محل به سوځي هلک چې پکې و نو دا محل به هم سوځي نو دې چې هغه تخته وسوځوله نو محل اور واغست چې وزیر راغی ویې کتل نو محل یې سوی و او لوګي وزیر وتښتېده وزیر خپل باچا ته بوکلمن ته وی چې بایي یو سړی راغلی دی او هغه هلک یې رانه هم خلاص کړ شهزاده او محل یې راله وسوځو ده به په دې طریقه جنګ کوه کتاب ته به یې کتل او په هغه کتاب کې د هغې ښار د ملک د روانولو لیکلو چې دا ښار په دې چل روانېږي دا ښار په دې چل روانېږي ده وله شپږو ښاره وسوځوله او روانې کړه وله هغه بوکلمن جادوګر تنګ شو هغه ورته وایي چې ته څه غواړې چې ته موږ سره جنګ کوې موږ خو خبر نه یو چې ته څه له ده ورته وایي ماله دغه راکړئ مایتولت نوم یې دا محل او دا جینۍ به ماله راکړئ هغه ورته وایي دا خو زما معشوقه دا خو زه نه ورکوم خیر دی جنګ دغه کوه جنګ به یې کوه ده به دیره رضانه تاو کړله داسې لکه شیر غونډ سره او ګلیاړې سره او اسماعیله دینا سره داسې یار حسین سره
په هغې دیره کې به د پوج پروت و چې د هغې دیرې نه به وته نو بیا به پرې جادو غشي ورېدل بیا به مړه کېدل. نو هغې به کلمن داسې چل وکړو چې دې شهزاده ده وی چې څو مې دا شهزاده نه دی تښتولی نو د ده نه موږ نه خلاصېږو. نو ده له ځانه دا لږ جوړ کړو دا چې دی خلاص کړه دی جادوګرو. نو دې به کلمن دا لږ جوړ کړه شپې له ځانه او د جادو هغه کرښې له لړو چې دا ممتاز شهزادي کومه کرښه تاو کړې وه نو په غشو یې ځان سورې سورې کړی دی او وینې ترې بهیږي او ده ته وایي چې راشه زه بار ته راوتی یم پوه شوې نه یم ممتازه زه خو په غشو لګېدلی یم زه خو دیرې ته نه شم دروتی در ننوتی نه شم زه بار راوتی یم پوه شوې نه یم په غشو لګېدلی. نو ده وایي ګینې دا موږ چې خلاص کړه دا هلک دی او هغه باچا و د جادوګرو چې دی وله بار شوی دی نو بس دی یې اوچت کړی دی چې دی یې اوچت کړی نو دا ممتاز شهزاده چې تښتولی دی نو ده له د مرګ انتظام جوړ کړ چې دی به وژنو او داسې یو میدان یې وله جوړ کړ چې سبا که خیري به د مرګ میدان کې به دی په توره وو سر ترې نه وژنو به را شهزاده چې دا شهزاده مړ کړو نو بیا باچایي موږ هر څه د پوج او هر څه اخیستي دي بیا زموږ نه جینۍ بوتلی شي او نه زموږ سره جنګ دی کولی چې دله د مرګ دغه که نو دې سیف ملوک ووایي چې د دې جادوګر د ده څوک اشنا شته دی چې ته جادوګر اوچت جادوګر موږ له خو څه بند نه راځي د هغه پوج نه یې وله تپوس وکړو نه هغه پوج د ممتاز شهزاده ورته وایي چې د یو استاد دی او راجاینزر جوګي نوم یې دی او هغه راجاینزر له به بند ورځي ځکه چې هر جادو ډېر مخکې سړی دی او باچا دی د جادوګرو هر ده یار دی د ممتاز شهزاده وي شاه به هغه پسې خبر وکړی چې راشي نو بس هغه پسې یو جوګي ولیږو او هغه راجاینزر چې راغی نو هغه راجاینزر ویل زه یوه طریقه نه کېږي د صرف یوه طریقه کېږي چې زه به د اوس نه په هوا کېږم او په اسمان کې به ګرځم او چې دې سار که خیري د قتلولو میدان ته راوباسي که نه وژني یې په توره جلاتې وایي نو زه به پرې بره نه راغوټه کېږم او دی به زه تړلی اوچتوم بس دا یو طریقه رده کېږي د ده بله طریقه نه کېږي. نو دی ورته وایي چې تا به ویني نه وي نه ما به ویني نه وي دی به چاپېره ګوري وي دی به بر اسمان ته نه ګوري دی به چاپېره ګوري او زه به پرې اسمان د غاړې راځم. نو دی د مازدیګر نه دا راجاینزر په هوا شو او دی ټوله شپه په هوا په اسمان کې وګرځېد دا جوګي و او چې دی لاس یې دوله تړلي وو خپې یې تړلې وې چې د جنګ دغه مرګ میدان ته یې راویسته را ممتاز شهزاده نو بس د تړلې اوچت کړو د بره نه پرې راغوټه شو او اوچت یې کړو خپل لښکر ته یې راوتښتو نو ده خلاص کړو چې ده خلاص کړو نو دی بیا د جنګ شروع کړو هغه بوکلمن ښار یې ووو چې هغه رقم ښار و باچا چې رقم ښار و چې هغه ښار یې ووو نه ویرېده هغه ورته وایي بس چې ته څه غواړې ما سره جنګ مه کوه او چې جینۍ غواړې نو دا مهال او را جینۍ وبیایه نو د هغې د ریښمو بنګله وه هغه به هغې سره جادوګرو او دیوانو ګرځوله په هغې کې نو بس دا هغه را روانه کړه تېنا چې دا پنځم سوال ده را روان که ده سره به اوس وزیر خپل ملګری کېږي چې کوم رک دی نو دی یو باچایۍ کې د ده شپه راغلله یو باچایۍ باندې دی راتلله دی د ملکې بېنظیرې باچایۍ ته به دار سوال راوړه که نه هره جینۍ به ده راوسته چې کوم سوال به یې وګاټو نو دی را روان دی واپس او د ده په لار کې دی ستړي شي یو باچایۍ کې په میرک داسې راتلل لکه اوس دا دینار د غره په ویښ دی داسې تلل مزل یې کوو نو دی ستړي شي شو او ګیرو والي نو دی ممتاز شهزاده ورته ووایي چې زه تبې نیولی یم او دا خیمې لټې کې نور سفر نه کوو دا شپه به دلته وکړو نو چې دی خیمې لټې کړې نو او دی خو بیمار و د دغه باچا زوی په ښکار وتی و سارا ته او اوس حاجینۍ داسې ورته دغه شعر چې زه یا سپایله یا څه چاله اواز ورکړم چې د ده سخت دی دا ممتاز شهزاده چې دی دغه کي چې دی یا ډاکټر له بوځي یا څه طبیب له بوځي دی خو خراب دی په بنګله کې نو دا لږ پاستو د دې باچا را زوی د دې ښار دا باچا چې ور د زوی پاسته دا جینۍ یې ولیده چې دی یې ولیده نو دی ورته ودرېد وي خورې سرې وي خاوند مې بیمار دی وي دا د یو سپایي له اواز ورکړه چې دی ډاکټر له بوځي
نو هغه ورته وایي زه به سپایي له اواز ورکړم. نو هغه خو سپایي له اواز ورکړو خو جینۍ باندې مین شو دا شهزاده چې مین شي پې نو چې دی لړ نو د یو مکاره بوډۍ وکتله ویل دې جینۍ خاوند بیمار دی او ویله زیارت په بانه دا جینۍ راوباسه چې زه یې وتښتومه ما له یې راوباسه د زیارت په بانه د دې محل نه. نو بوډۍ وي ما له روغ زوی سړی کټ کې واچوی زه به زیارت ته کټ کې وړی زه به ورپسې جاړم. نو روغ هلک یې کټ کې واچوه زیارت داسې راغېږي خیمې خوا کې و چې زیارت له کټ کې سړی هلک وړه بوډۍ جاړي ارای غاړې کټ یې دغسې راغستی هلک بوډۍ خاندي ګډېږي وي خدای مې زویره مرګه بچ کړه. دا ورته ورکې ولاړه روي دا عامه خلک یې ورته ولاړه روي دا بیا څوک وي دا مې زوی و خو ډېر زوروره بابا دی چې سوال ترې وکړي نو مریض د مرګ روغوي. نو د دې خاوند خو ناجوړه نو دې ویه بیا ما سره نه ځي زیارت ته. نو ولې به سره نه ځم بچې وي خاوند به خدای روغ کړي که نه خو زیارت ته دواله لاړه شه. بس چې دا راووته نو شهزاده ورته جنج کېنولی نو ډولی کې یې کور ته ووړه د هغه زیارت نه. نو شهزاده خو په ځان و او پوه خو نه و خبر دا ووړله. اوس دا نکاح نه تړي په شهزاده د ده وزیر چې دی د دې دمساز نوم دی ممتاز شهزاده وزیر چې دې باچا له مبارکی له راته چې ښځه یې راته ښتولې رضوي نو راشه خپل باچا ورته وي هغه مبارکی له لاړ شه وزیر وره بل باچا وزیر شوی و د ده هغه وزیر و چې راغلی دی نو دا ده د کوم ځای نه ښځه راته ښتولې ده تپوس یې کړی دی شهزاده باچا ته یې ویلي پلار ته وله وي دا خو یو دا دی یو مسافر دی ممتاز شهزاده نوم یې دی په دې لارې ته دمه یې خوړه او دتې نه ښځه راته ښتولې وي ښه ممتاز شهزاده نوم یې دی. نو ممتاز شهزاده خو د شهزاده و نو ده ورته وایي دا پوچ کوم ځای کې دی نا خلکو ورته وایي دا غره ویښ کې خیمې لټې دي ناجوړه دی. نو دی پاس سور شوی دی او هغه خیمو لتلی دی دا وزیرو د ممتاز شهزاده را وزیر چې هلته تللی دی نو پوچ ته یې وله وی ممتاز شهزاده کوم ځای خیمه ده نو وي هغه محل کې دی. وي لړ شی وي هغه ته وایه چې دمساز راغلی دی وي زه به هغه ته نږدې شمه ده خو دا ورته ووایه چې دمساز راغلی ستا تپوس ده. نو دی پروت و بیمار و چې دا ورته هغه سپان ووایي ستا تپوس له دمساز راغلی نو هغه وي کوم دی راپاڅېدو چې راپاڅېده وره له راغی نو وزیري ولیدو نو تر غاړه وت ورسره وی ته کوم ځای وي بس ما خو خیرې سوال پوره کړو د بېنظیري اوس به ودونه کوم او دې له هم 4-5 ښځې کړې وي او دې وزیر ول هم یو 4 ښځې کړې وي باچا لونه به دې وزیر شهزاده له کولې او د وزیر لور به یې ځان له کوله او ده به د وزیر لور خپل وزیر له کوله ممتاز شهزاده او باچا لور به یې ځان له کوله. نو ده ول هم 4-5 ښځې کړې وي وزیرو او ده هم 4-5 کړې وي ځان له وی دغسې چل له اخرې سوال وي رانه وي باچا دې زوی تښتولی دی وي زه خو په ځان نه پوهېدم وي نه شي تښتولی وي هغه زما لاس کې وي اورې بس راغی او پلار ته یې وله وی دا خو زما وزیر دی زما وزیر نه ده ښځه را تښتولی ده ده له څه سزا ورکړه جنګ را سره کوې که نه نو وی ښه ده ستا شهزاده دی وي او هغه ورته وی زما رازوی مړ کړئ خو ښځې سره یې نکاح نه و تړلی نو دغه ورته وی وجنو نه بس موږ له خپله ښځه راکړئ. ښځه یې ترې واغسته دا وزیر خپل باچا له لړه وي تا ته ما دا ویلي چې زه به ستا د راغې پورې وزیري کوم چې زه څو پورې ما خپل شهزاده نه دی موندی ما اوس خپل شهزاده وموند او ته خپل وزیر ګوره ځان له وزیري او زه درنه لړم. خپلې ښځې یې را روانې کړې ده سره ملګری شو چې بېنظیري له راللو نو دی راوواتو باچایو باچا و ممتاز شهزاده چې سوال لونه برابر کړو نه هغه پلار پسې او وزیر پسې او مور پسې یې دیوانو تخ ولیږو چې زما واده له راشي زما به ملک بېنظیري سره واده وي او د پیریانو باچایي ورته جدا ودرولې وه د خاپیرو باچایي ورته جدا ودرولې وه د دمزاتو باچایي ورته جدا ودرولې وه او د دیوانو باچایي جدا او د جادوګرو جدا چې زما پلار ته به دا واته باچایي سلام کوی چې راځي نو هغه تخت چې په هوا باندې د هغه دیوانو راوړو پلار یې هغه وزیر د وزیر پلار د دمساز پلار او د دا خپله مورو نو دی وزیر به باچا په سټ کې ووایي تا ته به ما وایي چې دا زوی قابل دی نو تا به وایي چې نه دی قابل وي اوس په کوزو سترګو په اواز یې وادله
وي په اواز یې وړي ښه نو هغه واده ده وکړو ملکه بېنظیره دا ورته پلار پیغور کړی وي چې دا جینۍ په کار نه وي وزیره ځان له دې راولي ملکه بېنظیره نو هغه بېنظیره یې وکړه او یوازې بېنظیره نه چې شپږو ښځې وکړي ښه کیسه یې لاړه بټله زه رالم کټله